أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 8 آیت نمبر 62 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې د مسلمانانو ذکر کوي او د يهودو او د نصاراو ذکر کوي او ورسره د دریمې ډلې ذکر کوي چې الصابئین دي، یعنی هغه خلک چې د فرشتو عبادت کوي یا د ستورو عبادت کوي یا سره په یو مذهب بندیان دي. نه الله رب العزت د مسلمانانو ذکر کوي او د يهودو ذکر کوي، د نصاراو ذکر کوي، د صابئینو ذکر کوي او ورسره د هغو خلکو ذکر کوي چې هغو الله باندې ایمان راوړی ده او نیک عملونه کوي. ان الذین یقینا هغه خلک آمنو چې مسلمانون دي، والذین او هغه خلک هادو چې یهودیون دي، والنصارى او نصارا دي، والصابئین او ستوري پرست خلک دي، یعنی د ستورو عبادت کوي یا د فرشتو عبادت کوي. هادو یهودیون، والنصارى نصارا، والصابئین او صابئین. یهود خو یهود شو، نصارا نصارا شو، او صابئین هغو خلکو ته یې چې د فرشتو عبادت کوي او یا د ستورو عبادت کوي یا د یو دین عبادت نه کوي، یعنې په یو دین نه وي. دې وجې نه لا مذهب خلکو ته چې کوم خلک په یو مذهب بندیان وي هغه ته په عربی کې صابی وایي. والصابئین والصابئین یعنی ستوري پرست خلک د ستورو عبادت کوي. من هغه خلک آمنه چې ایمان راوړی ده بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې یعنی قیامت باندې. اوس دا د مسلمانانو ذکر الله کوي، په الله باندې ایمان راوړی ده، په آخرت باندې ایمان راوړی ده، خو ایمان سره بل څه عمل کوي مسلمان. وعمل صالحا او نیک اعمال کوي، هغه اعمال کوي چې الله په خوشحالیږي، الله رسول په خوشحالیږي، او هغه اعمال نه کوي چې الله په خفه کیږي او د الله رسول په خفه کیږي. دوی خلکو دپاره به څه شوي؟ فلهم بس دوی دپاره چا دپاره چې په الله باندې ایمان راوړی ده، آخرت باندې ایمان راوړی ده او دې سره نیک اعمال کوي، دغو خلکو دپاره اجرهم اجر د دوی ده عند ربهم رب د دوی سره. یعنی الله رب العزت په دغو مسلمانانو ته په دنیا کې بدلی ورکي او آخرت کې به همیشه دپاره بدلی اجرونه ورکوي. ولا خوف او نه به په دغو باندې خوف وي، ولا خوف خوف به نه وي علیهم په دوی مسلمانانو باندې، ولا هم یحزنون او نه به د غمجن وي. خوف مطلب یعنی په دغو باندې به ډور نه وي، خوف تعلق دنیا سره، یعنی په دنیا کې به دوی ډریږي نه. ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي. د یحزنون تعلق آخرت سره ده، یعنی آخرت کې به غمجن نه وي، دنیا کې به ډریږي نه، خوف په ورسره نه وي. مسلمانانو ته الله رب العزت دنیا کې مقام ورکړی ده چې ډریږي به نه، آخرت کې به الله مقام ورکړي څه غم به په نه وي. وَإِذْ أَخَذْنَا اوس داسې کې بیا الله رب العزت د بني اسرائیل او د موسی علیه السلام قوم ذکر کوي. وَإِذْ أَخَذْنَا چې کله واخیستله مونږه میثاقکم
وعده د دوی نه ورفعنا مچکو دوی نه مونږ چکو فوقکم پوست دوی نه الطوره غار د توره یعنی الله رب العزت څه کله موسی علیه السلام کوه تور ته یعنی تورات ته څه کله ورتللو تورات یې الله رب العزت نه راخستلو نو اویا کسون بعضې روایتونو کې 40 کسون دا ورسره لوړو والله رب العزت تو فرمیلو چې تاسې به دې تورات باندې عمل کوئ دې تورات کې څومره حکمونه دي هغه حکمونه به پوره کوئ د تورات نه خلاف عملونه به نه کوئ واذ اخذنا مونږ واخیستله میثاقکم وعده د دوی نه ورفعنا مونږ چکو فوقکم پوست د دوی نه الطوره غار د توره خذو عمل کوئ ما په هغه څه باندې آتیناکم څه دیر کو مونږه تاسو ته بقوة په طاقت سره واذکرو یادوئ ما هغه څه فیه څه په دې تورات کې دي لعلکم ایدی دپاره تتقون څه تاسې جهنم اور نه باد شئ یعنی تورات کې څومره حکمونه دي په هغه باندې عمل وکړئ او مضبوطۍ سره ونسئ ای ځان دپاره رهنما جوړ کړئ تاسې به الله رب العزت جهنم اور نه بچ کړي اوس الله رب العزت خپل فضل ذکر کوي چې ای بني اسرائیلو که د مو فضل په تاسې باندې نه وشوه مو رحمت په تاسې باندې نه وشوه نو تاسې به هلوک شوي وه تاسې به نقصان کې شوي وه ثم تولیتم بیا وړولو دوی ثم تولیتم بیا وړولو دوی دپاره من بعد وروسته دي ذلك د دینا فلولا کچیتا نوا فضل الله فضل دی الله رب العزت علیکم په دوی باندې ورحمته او رحمت دی الله لکنتم نخامخا بوئ من الخاسرین د هلاک شونا که الله رب العزت دا عذاب دوی نه لرې نه وکړه الله رب العزت په دوی باندې فضل نه وکړه الله په دوی باندې رحمت نه وکړه نو دا هغه بني اسرائیل به هلوک شوي وه ولقد علمتم الذين اوس دغو آیتونو کې الله رب العزت یوه خبره کوي خبره دا ده چې بني اسرائیلو کې د هفتې ورځه د خیالي ورځه دا د عبادت ولا ورځ وه د عزت ولا ورځ وه لکه نن سبا د نبي علیه السلام امت دپاره ټولو نه فضیلت ولا ورځه د جمعې مبارکه ورځ ده فضیلت الله ډېر ورکړی ده نو بني اسرائیلو کې خیالي ورځ دا د فضیلت ولا وه خیالي په ورځ بني اسرائیلو خپل عبادت کولو لکه څرنګې نن سبا د نبي علیه السلام امت د جمعې په ورځ باندې ټول په مسجدونو کې جمع کیږي جمعې لمونځ دا په ځای کوي همدارنګې به بني اسرائیلو کې د هفتې ورځ وه خیالي ورځ دا د عبادت دو ورځ وه د عزت ولا ورځ وه نو الله رب العزت وفرمیلو چې بني اسرائیلو تاسې د ښکار شوقین یې تاسې ښکار کوئ دا بني اسرائیلو به د میشیو ښکار کولو میشۍ به یې نیولې نو الله ورته وفرمیلو چې دا یې تاسې د عزت ولا ورځ ده د خیلي په ورځ یې تاسې ښکار مه کوئ دا یې تاسې عبادت ورځ ده دې کې تاسې عبادت کوئ دې کې تاسې ښکار مه کوئ نو بني اسرائیلو ویلو چې الله ټیک ده موږ به ښکار نه کوو خو بني اسرائیلو به خیلي په ورځ ښکار نه کولو یوه هیله به یې جوړه کړه هیله دا وه چې کومو ویلو کې کومو اوبو کې به څه میون وو هغو اوبو نه به لیارې جوړې کړي لیارې د جمعې په ورځې به راغلو لیارې به یې جوړې کړي ښکار به یې نه کولو ښه دا هیله به یې جوړه کړه چې اوبو نه به لیارې جوړې کړي او اوبو ته به میون راتللو اوبو ته به میشۍ راتللې د جمعې په ورځې به راغلو ویلې به یې جوړې کړي همیشه به راغلې ویلو ته سبایي به یې خیلي په ورځې دوی مانیو ښکار نه نه یې تور په ورځې به ورغو یا به د خیلي په ورځې لاړو ویلې به یې جوړې کړي نو هغو نلیو ته هغو ویلو ته به بیا میشۍ راغلې به به تور په ورځې ورغو او ویلو نه به یې میشۍ راچګې کړي نو دوی ویلو چې الله موږ خیلي په ورځې ښکار نه کوو الله ورته وفرمیلو چې تاسې دا هیله ښکار خو نه کوئ خو خیلي په ورځې راشئ ځان ته لیارې جوړې کړئ
اوبونه لیارې وباسئ الیارو ته میشې لوړې شي نیتور پرې چې تاسې دا میشې راواخلئ دا داسې دا لکه تاسې ښکار کوئ یا الله حکم یې نه ومنلو الله ونه درو ورځو کې بزوګون جوړ کو چونه خنزیرون جوړ کو او چونه بزوونو جوړې شولې یا الله په حکم عمل ونه کو ولقد یقینا علمتم پېژندلي دي تاسې الذین هغه کسان اعتدوا چې زیاتی کولو منکم د تاسې نه فی السبت په خیالي کې فی السبت معنا په هفتې کې په خیالي کې فقلنا بس مونږ ویلو لهم دوی ته کونو شی قردة بزوګون خاسئین او ذلیله الله رب العزت چې کوم خلق ښکار نه الله مانی کړو هغو ښکار دپاره هیله جوړه که نه الله پوک چونه بزوونه جوړ کو او چونه خنزیرون جوړ کو فجعلناها مونږ وګرځوله دا واقعه نکالا عبرت لما د هغو خلکو دپاره بین یدیها څه موجود و په هغه وخت کې بني اسرائیلو کې کوم وخت کې خلک موجود وو دا واقعه وشوله د هغو دپاره عبرت ته وما خلفها و د هغو خلکو دپاره عبرت ته څه ورسته خلک دي وما خلفها و د ورسته خلکو دپاره عبرت ته وموعظة او نصیحت ته په دې واقعې کې للمتقین پرهیزګارو خلکو د دې امت نه د دې امت کې څومره پرهیزګاره خلک دي هغو دپاره د عبرت ته چې ګوره الله پاک د کوم شي حکم وکړي چې دا کوه هغه به کوي چې کوم شي نه مانې وکړي چې دا ما کوه هغه به نه کوي واذ قال موسی لقومه په دې آیت مبارکه کې یوه خبره کیږي بني اسرائیلو کې داسې وشو ملا علي قاري رحمه الله په مرقات او شرح د مشکات کې لیکلي دي څه دا داسې چال و چې یو سړی و بل سړي ته یې ښځې دپاره درخواست وکړو چې تاسې کور کې زنانه ده ښځه ده هغه ما ته راکړه زه ورسره نکاح کول غواړم نه سړي ونه انکار وکړو چې تا ته یې نه در کوم نو د چا سره رشته ورستولي وه دا رچک شولو سړی قتل کو سړی مړ کو ملا علي قاري رحمه الله مرقات کې لیکلي سړی مړ کو خو سړي پاته نه لګېدله چې دا قاتل څوک ته دا قتل چا کړه ده نو موسی علیه السلام ته بني اسرائیل روغلو څه قتل شوه ده سړی پروت ته مړ ده خو قاتل پاتې نه لګي څه قاتل چوک ته دا چا مړ کړه ده نه الله رب العزت موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې موسی تاسې داسې چال وکړې چې وا غو الوله کې غو د غو یو اندوم راواخلې د مقتول سره یې کېږدوئ غو یو اندوم راواخلې کله یې الوله کې یا خپه یا لوس یا بل یو داسې عضو راواخلې چې کوم سړی مړ ده اندي سره یې کېږدوئ نو دا به جمدای شي نه قاتل به درته وښیي چې زه دې سړي مړ کړی یم خو معارف القرآن کې مفتي شفیع رحمه الله لیکلي دي چې دا یو تره و یو یې ویره و اتره بچی نو لاوارث و او ډېر مالدار و نو دا ویرې رچک شوی سوچ یې کړی ده چې تره خو ماسې چوک نشته مول ورسره دا مول به ما ته څه طریقې سره میلویږي څه ما ته مول پوتې شي نو دا ویره رچک شوی تره یې مړ کړه ده څه تره یې مړ کړه ده یوه کور مخ ته یې چوله ده څه پاتې یې ونه لګي نو سبعي په بني اسرائیلو کې شور شوی چې دا قتل چا کړی دا قتل چا کړی دا سړی چا مړ کړی دا خبرې کېدلې نو دا قوم روغلو موسی علیه السلام ته چې موسی دا چا قتل کړه ده یو سړی پروت ته مړ ده پاتې نه لګي چې دا چا قتل کړه ده قاتل پاته نه لګي نو موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو چې موسی بني اسرائیل یوه غو الوله کړي غو چې کله الوله شي د هغه نه یو اندوم راکاټ کړي بیا دا مړي سره یې وچوي نو څنګه یې څه ورسره ولګوي نو دا مړه به رچک شي ژمدای به شي خپل قاتل به وښیي چې زه دې مړ کړی یم نو به هر حال الله رب العزت موسی علیه السلام ته اوس دا خبره کوي واذ قال کله ویلو موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله پاک یأمرکم حکم وکو ان تذبحوا ستوسی ذبح کې بقرة یوه غو قالو بني اسرائیل ورته ویلو اتتخذنا آیا ته مونږ نسې
هزوا په ټوکو سره. ای موسی ته موږ سره ټوکې کوي؟ دا ته څنګه خبره کوي؟ دا څنګه خبره څه غولوله کو بیا غوړه یو اندوم کاټ کو بیا مړي سره وچو بیا مړه ژمدای شي بیا مړه خپل قاتل وخی. دا خو نشي کېدای. نو ګوره داسې کې موسی علیه السلام خبرې نه ومنله. ای موسی علیه السلام خبرې ټکرو کا اتتخذنا دا خو ته مونږ نسې هزوا په ټوکو سره دا خو ته مونږ سره ټوکې کوي. نه قاله موسی علیه السلام ته وفرمیلو اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله سره ان د دې خبرې نه ان اکونه چې زه شو من الجاهلین د جاهلانو نه. توسې خو جاهلانې توسې د جهل ولا خبرې کوې ځکه الله برباد کې زه توسې مو خبره نه منې زه توسې ته الله ولا خبره کوم توسې داسې کې توسې مو سره ټوکې کوې. نه الله رب العزت آیتونه په نازل کو همیشه دپاره یې برباد کو. دوی بیا خبرې کولې څخه غوبه الوله کو که ته الله ته وایه دا غوبه څنګه وي؟ زیړ رنګ به وي سور رنګ به وي غوټه به وي نری به وي څنګه به وي؟ دا امو چینې ورکې لټولې کله به یوه خبره کوله کله به بله خبره کوله. لفظي ترجمې ته غېږ ونسو. ان الذين يقينا اغا خلق امنوا څه مسلمانان دي والذين اغا خلق هادو څه يهوديون دي والنصارى ونصارى دي والصابئين اسطوري پرست خالق دي من هغه خالق امنا څه ایمان وروړه ده بالله په الله باندې واليوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک اعمال کوي فلهم دوی د پاره اجرهم اجر دی دوی د عند ربهم پنځ د رب دی دوی کې ولا خوف پنوي عليهم دوی باندې ولا هم يحزنون او نه دوی غم جنوي. واذ اخذنا تکل وقستلا مونږه ميثاقكم وعدا دی دوینا ورفعنا پورتمکو فوق ورفعنا مونږ فوقكم د دوینا الطور غردي تور خذو عمل کوي ما په هغه څه باندې آتیناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته بقوت په طاقت سره واذکروا یادوي ما هغه څه فيه څه په دې کتاب کې دي لعلکم دې دپاره تتقون چې تاسو بچ شئ د جهنم ورنه. ثم تولیتم بیا واړولو تاسو ته من بعد ذلک ورسته د دینه فلولا کچتنوا فضل الله فضل دی الله رب العزت علیکم پتا سبحانه ورحمته او رحمت دی الله لکنتم خامخابو من الخاسرین دی هلاک شونا. ولقد یقینا علمتم پیژنې توسی الذین هغه خلق اعتدوا جزیته کړه دا منکم دی توسینا فی السبت په هفته کې فقلنا مونږ ویلو لهم دوی ته کونو شی قردة بزګون خاسئین ذلیلا فجعلناها مونږ وګرځوله دا واقعه نکالا عبرت لما د هغه چا دپاره بین یدیها څه موجود بو په هغه وخت کې وما خلفها او ورسته خلکو دپاره وموعظة نصیحت للمتقین پرهیزګارو د دې امتنا. وإذ قال کله ویلو موسی علیه الصلاة والسلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشکا الله پاک یأمرکم حکم کړه ده ان تذبحوا ذبح کې بقرة غو قالوا بني اسرائیل ویلو اتتخذنا آیت مونږه نسی هزوا پټوکو سره قال موسی علیه الصلاة والسلام وفرمیلو اعوذ بالله ز پناه غواړم په الله سره ان د دینه اکونه چې زه شم من الجاهلین د جاهلو خلقونه.